د تیر کال په جریان کې د اماراتي شرکتونو د چارو د ښه تنظیم په موخه باندې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان د تطبیق په برخه کې د لوی ریاست لخوا په مختلفو برخو کې د پام وړ پرمختګونه ترسره شوي دي او د ټولو شرکتونو چارې لله الحمد په ښه طریقه سره هم یې مدیریت شوی ده او هم یې له چارو نظارت شوی چې دغه دوه هدفونو لپاره دا اداره رامنځته شوې چې د شرکتونو ښه مدیریت وشي او ورسره یې د کارونو نظارت او ارزونه وشي. همدارنګه د اماراتي شرکتونو لوی ریاست د اماراتي شرکتونو د فعالیتونو د پیلېدلو او د فعالیتونو د پراختیا په موخه د داخلي او خارجي پانګوالو د جلب په برخه کې هم د پام وړ کار کړی او هغوی ته یې د پانګونې زمینه برابره کړې ده چې تقریبا په ترڅ کې تر 20 میلیارده افغانیو زیاته پانګونه جلب شوې ده څو د اماراتي شرکتونو په شته فرصتونو کې پانګونه وشي. د تیر کال په جریان کې د اماراتي شرکتونو د لوی ریاست له لوري د برېښنا د تولید د معدنونو د استخراج او پلور مختلفو خدماتو د تیلو د پمپونو او مازادو جایدادونو په برخه کې د مختلفو شرکتونو 23 مشارکتي قراردادونه او طرحې منظوري شوي دي چې پر بنسټ یې خصوصي سکتور شاوخوا 22 میلیارده افغانۍ پانګونه کوي. دا هغه پروژې دي چې یا عملاً پیل شوي دي او یا د قرارداد په مرحله کې دي، البته مختلف مراحل یې ترسره شوي دي. د یادو پانګونو په نتیجه کې به اماراتي شرکتونه په راتلونکي شاوخوا کمه موده کې تر 22 میلیارده افغانیو پورې عواید ولري، البته د دغو پروژو له مدرکه. همدارنګه د خصوصي سکتور د پانګونې د جلب او جذب په موخه په اماراتي شرکتونو کې 50 د پانګونې فرصتونه په ګوته شوي دي. دا هغه فرصتونه دي چې د لوی ریاست د پانګونې د اسانتیا د ریاست له لوري تشخیص شوي چې د هغو لپاره د تفصیلي طرحو د چمتو کولو چارې روانې دي او له خصوصي سکتور سره به د پانګونې په موخه شریکې شي. دا هغه فرصتونه دي چې کله خصوصي پانګوال مراجعه کوي، موږ ټول فرصتونه راجمع کړي دي، د هغو لپاره طرحې جوړې کړي دي. هغه طرحې مخې ته ږدو، پانګوال بیا په هغو کې انتخاب کوي چې په کومه برخه کې فعالیت وکړي. البته پخوا که به چا غوښتل چې د اماراتي شرکتونو په ساحه کې پانګونه وکړي نو خپل به په دې مکلف کېدو چې طرحه ورته جوړه کړي او بیا دغه طرحې مطابق مخته ولاړ شي. البته د اسانتیا په خاطر باندې طرحې د اماراتي شرکتونو د لوی ریاست له لوري جوړې شوي چې پانګوالو ته په دې برخه کې دا هم یو ستره اسانتیا ده. د تیر کال په جریان کې د اماراتي شرکتونو لوی ریاست مختلفو اماراتي شرکتونو ته تر 1 میلیون جریبه زیاته مځکه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په حکم انتقال کړې ده چې د اماراتي شرکتونو لوري به د زراعتي او تجارتي موخو لپاره آبادیږي. دا هم د شرکتونو په برخه کې یو لوی ستر بدلون ده چې تقریبا 1 میلیون جریبه مځکه بلکې تر دې زیاته مځکه چې په یو حکم یا په یو فرمان باندې شرکتونو ته ورکول شوې ده چې د شرکتونو په ارزښت او سرمایه کې یو ستر بدلون راولي. د تیر کال په جریان کې د اماراتي شرکتونو لوی ریاست د 14 اماراتي شرکتونو یعنی د ازادۍ مطبعې، د سکوکو مطبعې، د مکرویانو ساتنې او مراقبت شرکت، د کندوز پنځر شرکت، د نفتوګاز اماراتي شرکت، د بلخ د پنبې او غوړیو اماراتي شرکت، د ابن سینا فارمسي، د افغان نساجي، د خمري سیلو، د بلخ سیلو، د بلخ نساجي، د مزار شریف د سرو برېښنا، د افغان کارت او د اصلاح شوو تخمونو اماراتي شرکتونو ارزښت ټاکنه کړې ده چې د دې شرکتونو د شتمنیو ټول ارزښت شاوخوا 121 میلیارده افغانۍ ټاکل شوي. البته دا زموږ د شرکتونو په جمله کې په متوسطو شرکتونو کې راځي چې د ټولو د 14 شرکتونو ارزښت ټاکنه چې 121 میلیارده ارزښت لري. دغه شرکتونه ټول مجموعي شرکتونو ارزښت بیا تر دې لوړ ده.
د تیر کال په جریان کې د امارتي شرکتونو د ځینو شرکتونو لکه مخکې مې اشاره وکړه فعالیتونه په لاندې ډول دي. د برېښنا شرکت د کاسا زر پروژې د پاتې چارو د مخته وړلو په موخه له نړیوال بانک سره موافقه کړې ده او دا چارې عملا جریان لري. که تفصیل ته ضرورت و ډاکټر صاحب بیا وړاندې کړي. د 1446 هجري قمري کال په اوږدو کې د برېښنا شرکت د داخلي تولید د زیاتولو په موخه له پانګوالو سره د 619 میګاواټه برېښنا چې شاوخوا 5914 یا 591.8 میلیونه ډالرو ارزښت لري قراردادونه لاسلیک شوي او چارې جریان لري. همداراز د دغه کال په جریان کې به ټول په مجموعي توګه باندې داخلي تولید د برېښنا په برخه کې د داخلي تولید تر 1000 میګاواټه زیاتې پروژې ان شاء الله العزیز عملا پیل شي او هغه مخکې مې یاد کړه هغه پروژې پیل شوي دي. د تورغونډۍ هرات نورالجهاد سب سټیشن د 220 کیلو ولټه برېښنا د لیږد مزي پروژې د دوهم سرکټ چې 15 کیلومتره اوږدوالی او 20 میلیون افغانۍ لګښت لري چارې بشپړې شوي دي. په دې سره به له ترکمنستان هیواد څخه هرات ته شاوخوا 200 میګاواټه برېښنا ولېږدول شي، البته اضافي 200 میګاواټه برېښنا. د شبرغان دښتالوان د 1500 کیلو ولټه برېښنا لیږد مزي د لومړي لاټ چارې 11% او د دوهم لاټ چارې 9% پر مخ تللي دي چې په بشپړېدو سره به د غزني، زابل، کندهار اوسیدونکي او صنعتکاران له برېښنا څخه برخمن شي. د کندهار د 110 کیلو ولټه برېښنا سب سټیشن لاین د دوهم لاین پروژې چارې 90% پر مخ تللي چې په بشپړېدو سره به د سب سټیشن د جذب ظرفیت له 80 څخه تر 80 میګاواټو پورې لوړ شي. همدارنګه 100,000 نوي پیرودونکي به د برېښنا له انرژي څخه برخمن شي. په 1440 هجري قمري کال کې د دې شرکت اړوند د برېښنایي تجهیزاتو د تولید فابریکې تقریبا 100,000 مختلف سایزه پایې، 11,290 میټر بکسونه، 5,210 برکټونه او 322 سویچ بورډونه، 2,000 مختلف سایزه فلزي پایې او همدارنګه د مزو 11,504 چنګکونه تولید کړي دي، البته په خپلو فابریکو کې. د نغلو سروبي مایپر برېښنا فابریکو د 662.8 میلیونه کیلوواټه برېښنا تولید کړی ده. د امارتي ادارو څخه تقریبا څه کم 7 میلیارده افغانۍ زاړه طلبات چې له تېرو وختونو پاته وو هغه ترلاسه شوي دي. همدارنګه په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه دي چې دلته د وخت کمښت د تفصیل اجازه نه راکوي. د اریانا افغان هوایي شرکت د تیر کال په جریان کې په دې توانېدلی ده چې بهرنیو هیوادونو لکه سعودي عربستان، جدې او ریاض ته، هند، پاکستان، ایران، په ایران کې مشهد او تهران ته، روسیې، ترکیې، په ترکیه کې انقره، استانبول او نورو ښارونو ته، چین، ازبکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته په بریالي ډول الوتنې ترسره کړي. د دغو بهرنیو الوتنو له لارې تقریبا 4,99,450 تنه مسافرین لیږدول شوي. البته د اریانا افغان هوایي شرکت په تېرو کلونو کې د نه توجه له وجې له زیاتو مشکلاتو سره مخ و، اوس لله الحمد په قرار باندې د ودې خواته روان دی. د ترانسپورت او هوایي چلن د وزارت په همکارۍ د داخلي مسلکي ټیم لخوا د شرکت د الوتنو اساسي چک یعنی سی چک چې پخوا به په خارج کې ترسره کېدو، اوس لله الحمد د اریانا د مجربو انجینرانو په مټ باندې د نړیوالو معیارونو سره سم په داخل کې ترسره کیږي چې دا هم یو ستر دستاور دی د اریانا شرکت. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې الوتکو لپاره د تیلو د ذخیرو فعالول چې په دې سره به د تیلو د توزیع د پیس له ورکړې څخه مخنیوی وشي. په تیرو وختو کې له خارجي شرکتونو د اریانا لپاره تیل پلورل کېدل او اوس اریانا خپلې ذخیرې فعاله کړي دي. په دې برخه کې خپل واردات لري، خپل تیل راوړي او خپلو الوتکو ته یې ورکوي. په راتلونکي کې امید لرو چې د نورو الوتکو لپاره هم اریانا تیل وړاندې کړي. او همداراز 811
میلیونه زاړه طلبات چې په د اریانا پاته وو په مختلفو جهتونو باندې هغه هم ترلاسه سوي دي. د افغان ټیلیکام په برخه کې په تیر کال کې د شبکې د پراختیا په سبب باندې د شرکت په عوایدو کې 14 سنه زیاتوالی راغلی. همداراز له نورو مخابراتي شرکتونو سره د حساب تصفیه سوې ده چې په پایله کې 90 سلنه زاړه طلبات چې له تیرو وختونو په نورو شرکتونو باندې پاته وو ترلاسه سوي دي. د تیر کال په جریان کې د څه باندې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت د 15 پروژو قراردادونه لاسلیک سوي چې ځینې تطبیق سوي او ځینې تر کار لاندې دي چې دغه په تطبیق سره به هم د افغان ټیلیکام په برخه کې په خدماتو کې به یې ان شاء الله العزیز نور پراخوالی راسي. د افغانستان په کچه په ځانګړي ډول په جنوبي زون کې د 90 څخه زیات نوي سایټونه فعاله سوي چې مختلف د 2G 3G او 4G خدمات وړاندې کوي. همدارنګه د 40 سایټونو ظرفیت له 2G 3G ته پورته سوی او د 380 څخه زیاتو سایټونو ظرفیت له 3G او 4G ته پورته سوی. البته په دې کې ډېرې لرې پرتې ساحې دي چې پخوا تلیفوني خدمات هلته نه وو چې د دغه نوو پایو په درلودلو سره هلته هم هیوادوالو ته اسانتیاوې رامنځته سوي دي. د نفتوګاز اماراتي شرکت په برخه کې له اړوند خصوصي شرکتونو سره په تیر کال کې 3.5 میلیونه ټنه نفتي مواد هیواد ته وارد سوي دي چې له دې جملې څخه 1.1 میلیونه ټنه پټرول، 1.13 میلیونه ټنه ډیزل، 1 میلیون شاوخوا ټنه غاز، 1.3 ټنه روغنیات مختلف، 9.50 ټنه مازوت او 8.0 ټنه د الوتکو تیل دي چې دغه د شرکت په دا وروستیو کلونو کې د شرکت په فعالیتونو کې یو ډیر ستر بدلون ده چې لله الحمد د نفتوګاز شرکت اوس موږ ویلای شو چې د هیواد په کچه باندې د تیلو په برخه کې تر ټولو ستر شرکت ده چې 3 کاله مخکې دا حالت نه و. د اماراتي ادارو خصوصي شرکتونو سره د نفتي موادو 630 د پلور تړونونه لاسلیک سوي. البته په تیر کال کې په مرکز او ولایتونو کې 109 بابه د تیلو پمپونه د فعالیت جوازونه ورکول سوي، 191 بابه د تیلو پمپونو ته د اعمار جوازونه او د غازو د توزیع د پایو د نسبولو 22 جوازونه ورکړل سوي دي. په مختلفو ولایتونو کې د خدماتو او عایدو د زیاتوالي په موخه 10 بابه د تیلو پمپونه اعمار او بیا رغول سوي دي. البته دا هغه چې دی نفتوګاز شرکت خپل پمپونه دي. په مرکز او ولایتونو کې د 1995 ټنه ظرفیت لرونکو ذخایرو د ترمیم 12 پروژې بشپړې سوي دي. په دې برخه کې نور وضاحت ته ضرورت و د شرکت رئیس انجینر صاحب دلته حاضر دی. د ملي پراختیا شرکت د انرژي مرکز تر عنوان لاندې د صنعتي کمپلیکس رامنځته کېدل، په یاد کمپلیکس کې کرنیز ماشینالات، ښاري بسونه، د توکو د لیږد واګونونه، د اوبو د بندونو دروازې، د صابون د تولید ماشینونه، د میوو د وچولو دستګاوې او داسې نور توکي تولید شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تیلو ټانکرونه، برېښنایي توربینونه، د سیمنټو د بوریو ډکولو ماشینونه او دارنګه نور ځینې د پایپونو جوړولو ماشینونه ځینې جوړ شوي دي او ځینې پروژې تر کار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به تکمیل شي. د کار د پیل راهیسې د خوشتېپې کانال د لومړي فاز اول لاټ چارې 98.9 پر مخ تللي. همدارنګه د لومړي فاز د سربندونو د سربند لاندې او پورتنۍ برخو د تحکیماتي دیوالونو او پلونو چارې په لار کې په مسیر کې مختلف پلونه دي چارې 3.2 مخ ته تللي. د یادونې وړ ده چې د یاد کانال د دوهم فاز د کیندنې کارونه 94 مخ ته تللي او د زیربناو یعنی پلونو چارې 4.50 مخ ته تللي دي. د اماراتي شرکتونو د لوی ریاست په همکاري د خوشتېپې کانال په اطرافو کې د زراعتي کمپلیکس د جوړولو په موخه لکه مخکې ما یادونه وکړه 1 میلیون جریب مځکه شرکت ته ورکول سوې ده. د 40 باب اپارتمانونو، دکانونو او 145.5 جریبه غصب سوو مځکو غصب خلاص سوی ده او بیرته شرکت ترلاسه کړي دي. د لالا او بګرامۍ استوګنیزو ښارګوټو اړوند د 140 اپارتمانونو پلورل په تیل کار ترسره شوي دي. د ډبرو سکرو د قانونو د اکتشاف ترڅنګ تر اوسه پورې د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ د ډبرو سکرو له قانونو څخه 7,638 ټنه د ډبرو سکرو استخراج، پلور او د خصوصي شرکتونو سره د
2,17,000 ټنو د ډبرو سکرو قراردادونه لاسلیک شوي دي. د زابل ولایت د تورې بند پروژې چارې بشپړې شوي دي. د ننګرهار ولایت په تورخم ښارګوټ کې د راستنېدونکو کډوالو لپاره د اداري کمپلیکس ودانۍ چې په لنډه موده کې تقریبا ټوله ودانۍ په ریکارډ ډول باندې په 15 ورځو کې جوړه شوه، تکمیل شوې او ګټې اخیستلو ته سپارل شوې. د غوري او جبل سراج د سیمټو په فابریکو کې 19,193,951 ټنه سیمټ تولید او پلورل شوي. په داسې حال چې د تیر کال راهیسې په نوموړو فابریکو کې د تولید ظرفیت لوړولو په موخه انکشافي چارې جریان لري او وخت ناوخته د تولید پروسې د ځنډ لامل ګرځېدلې. البته یوه خبره چې دلته کول غواړم هغه دا ده چې په نږدې راتلونکي کې به د غوري سیمټو د فابریکې د نوي کولو چارې پیل شي چې اوس یې ظرفیت له 400 تر 600 ټنه ده، بیا به یې ظرفیت د ورځې تولید 15,000 ټنه ته لوړېږي ان شاء الله العزیز. قراردادونه یې تکمیل شوي دي، په نږدې راتلونکو ورځو کې به ان شاء الله دا پروژه هم افتتاح شي چې دا به هم د سیمټو په برخه کې د خودکفایي لور ته یو ستر ګام ان شاء الله العزیز. د ښاري اوبو رسولو اماراتي شرکت په تیر کال کې د هیواد په کچه د اوبو رسولو شبکې ته د 80 کیلومتر په اندازې پراختیا ورکول شوې ده. همدارنګه د اوبو رسولو شبکې 15 کیلومتره زړې شوي وي، هغه زړې پروژې زړې شبکې رغول شوي دي. د هیواد په کچه 11 حلقې د اوبو اساسي څاګانې کیندل شوي او د 11 اوبو رسولو کوچنیو سترو پروژو ډیزاین شوی دی. په پروان، بدخشان، کندهار او غزني ولایتونو کې د اوبو رسولو پروژو ډیزاین ترسره شوی دی. همدارنګه په کندهار، جوزجان او مزار شریف کې، همدارنګه په کابل کې یو شمیر پروژې عملا ګټې اخیستلو ته سپارل شوي دي. په دې سره په زرګونو هیوادوال د اوبو له نعمت څخه برخمن شوي دي. اوله خبر دا ده چې د برېښنا شرکت اسلامي امارت ته یو قرضداره تاواني شرکت په میراث پاتې و چې دغه شرکت تر 1403 کاله پورې په تاوان کې روان و. خو لله الحمد مونږ د تیر یو کال راهیسې په ګټه کې یو او دغه ګټه هم د میلیاردونو افغانیو په ارزښت باندې ده، یعنې له تاوان څخه راوتلي یو. دویمه خبره دا ده چې لکه څنګه چې قدرمن مولوي صاحب ورته اشاره وکړه، مونږ په تیرو 10 میاشتو کې تقریبا ټوټل د 1000 میګاواټه څه کم زیات په اندازې باندې مختلفې پروژې د داخلي تولید ډیزاین کړي دي چې په دې کې د 8 پروژو تړونونه لاسلیک شوي او د تطبیق چارې عملا په ساحه کې روانې دي چې دا تقریبا 509.5 میګاواټه کېږي او د 8 نورو پروژو تړونونه تر کار لاندې دي او تقریبا 10 پروژې نورې چې د 390 میګاواټه کېږي او د دغو 10 نورو پروژو تړونونه چې دي هغه تر کار لاندې دي چې تقریبا په نږدې راتلونکي کې به کارونه بشپړ شي ان شاء الله. جمله ویلی شو چې تقریبا 8.915 میلیارد افغانۍ کېږي. دغه 8 یا تقریبا 80 میلیارد افغانۍ دا له داخلي او خارجي شرکتونو له لوري څخه افغانستان ته راوړل کېږي او دلته به د 0 میګاواټو په شاوخوا د برېښنا د تولید ترڅنګ زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابره شي او د دې ترڅنګ به تقریبا په لکونه کورنیو ته مونږ د برېښنا د توزیع شبکه وغځو او خلک به د برېښنا له دغه ستر نعمت څخه برخمن شي او ترڅنګ به هغه صنعتي پارکونه، تجارتي اماکن چې د برېښنا له مشکلاتو سره مخ ول تر ډېره حده پورې به مشکلات حل شي چې دغه مقدار د افغانستان داخلي تولید کې 10% خودکفا کوي. سږکال د موږ 50 ولسوالۍ د برېښنا شرکت په خپله بودیجه باندې تر کار لاندې دي چې 50 ولسوالیو ته موږ برقي شبکه رسو او د دې ترڅنګ 80 نورې ولسوالۍ چې هغه به د پانګونې له لارې نه په دغه نږدې راتلونکي کې موږ اعلان ته ورکوو او له دغه ځایه هم اعلان کوو هغه پانګوال، هغه سوداګر، صنعتکاران چې غواړي په د برېښنا شرکت کې پانګونه وکړي د موږ دروازې ورته خلاصې دي، دوی کولی شي چې له موږ سره په مختلفو برخو کې بالخصوص د دغو 80 ولسوالیو چې دا ولسوالۍ په نښه سوي
او اسناد تقریبا پای ته په رسېدو باندې دي او اعلان ته ورکول کیږي او دوی د راسي په دې برخه کې د پانګونو کې موږ ښه پوره ګټه ورته ورکوو، خلک به هم د برېښنا له دغه ستر نعمت څخه برخمن شي. د هیواد په سطحه باندې په لویو برېښنا کوټونو باندې کار روان ده چې د هغې له جملې څخه یو لوی برېښنا کوټ چې هغه د پل هاشمي برېښنا کوټ ده په هرات کې ده او موږ د دغه برېښنا کوټ د نشتون له امله موږ صنعتکاران او ولسونه له ډېرو لویو ستونزو سره مخ دي. دغه برېښنا کوټ د قرارداد چارې پای ته رسېدلي دي او په ډېرو نږدې ورځو کې بلخیره موږ سترې پروژې 3 سترې پروژې په هرات کې د افتتاح مراسم لرو چې په هغه کې د 4 سبسټیشنونو پروژې دي، 5 سبسټیشنونه دي چې 4 د هرات ولسوالۍ چې ګذره ده، کروخ ده او پښتون زرغون ده او چوشت شریف ولسوالۍ ده. نو دغه 4 ولسوالۍ به عملا له برق سره وصل سي، سبسټیشنونو چارې بشپړې سوي دي او د پل هاشمي سبسټیشن به افتتاح کیږي او ترڅنګ به هغه 220 کیلو وولټ لاین چې له ترکمنستان څخه یو نوی لاین موږ راوغځاو او نورالجهار سبسټیشن سره وصل کیږي، هغه به هم ان شاء الله افتتاح شي. همدارنګه د ټاپ پروژه چې دا یوه ډېره مهمه پروژه ده چې په دې کې به افغانستان او پاکستان له ترکمنستان څخه برخه اخلي. په دې برخه کې تخنیکي کمیټې جوړې سوي او چارې د تخنیکي اسنادو او د روډمپ په ښه توګه سره مخې ته روانې دي. نو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به په دې هکله هم یو ښه زیری ولرو. تازه خبره هغه دا ده چې موږ له ازبکستان سره د یو بل نوي 500 کیلو وولټ لاین چې په دې لاین کې به موږ 1000 میګا واټه برېښنا له ازبکستان څخه د 10 کلو لپاره اخلو. هغه تخنیکي موضوعات او مالی تحلیلونه، اقتصادي تحلیلونه ټول بشپړ سوي دي چې 13 ورځ آخري مجلس د ما د ترکمنستان د انرژي له وزیر صاحب سره ټلیفوني مجلس و او موږ آخري موضوعات ټول د عالی قدر ملا صاحب برادر اخوند او همدارنګه د شرکتونو د ادارې درون مشر بلال مولوي صاحب دوی لخوا څخه موضوعات ټول تایید سوي، منظور سوي او په نږدې راتلونکي کې به یو لوی قرارداد له دوی سره امضا شي چې دغه 500 کیلو وولټ لاین به کابل ارغندۍ ته، له ارغندۍ څخه بدخاک ته او له بدخاک څخه به ننګرهار شیخ مصري ته چې هلته به هم یو ډېر لوی سبسټیشن جوړیږي، خو البته له کابل څخه به ننګرهار ته 220 کیلو وولټ لاین چې ډبل کنډکټور چې تر 600 میګا واټه برېښنا د انتقال ظرفیت په لري او دا به انتقالیږي. د کاسازر پروژې په هکله قدرمن مولوي صاحب معلومات ورکړل، خو زه غواړم چې یوه خبره پکې زیاته کړم، هغه دا ده چې د دې پروژې چارې په ټپه ولاړې وې او دلته 2 قراردادي شرکتونو کار نه کو. بالاخره د برېښنا شرکت د رهبري او د شرکتونو د ادارې د لوی ریاست د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شرکتونه دې ته وادار شول چې اوس عملا په ساحه کې کار شروع کړی او د دوی هغه 40 میلیونه ډالر قرض معادل د 2.8 میلیارد افغانۍ کې دغه قرضونه ورکول سوي او دوی اوس عملا په ساحه کې کار کوي. د دې ترڅنګ که زه ووایم چې په 1440 کال کې د شاوخوا 4 میلیارده او 615 میلیونه افغانیو په ارزښت د 190 بېلابېلو برېښنایي تجهیزاتو لپاره تقریبا تړونونه لاسلیک سوي دي چې په دې کې ډېره برخه د برېښنا د شبکې په رغولو باندې، د برق رساني په موضوعاتو باندې دا مصرف سوي دي. موږ کوښښ کوو چې موږ خپل یو تولیدي کمپلیکس د وسایلو ولرو. موږ خپلې فابریکې لرو چې پایم جوړو، براکټونه، سلیټرونه او داسې ځینې نور هغه موارد چې دي چې هغه په برېښنایي سیستمونو کې په کار وړل کیږي. مخکې دغه فابریکې ډېرې ضعیفه او په بد حالت کې وي، خو اوس الحمدلله موږ صرف په یو کال کې د دغو فابریکو له لوري نه تر 500 میلیونه افغانیو ګټه کړې. یعنې دا په دې معنی که چېرته موږ دغه وسایل د باندې په بازار کې خریداري کولی نو موږ به 500 میلیونه افغانۍ زیاتې مصرفولې. نو اوس هم کوښښ روان کړی چې له خارجي شرکتونو سره موږ تفاهم لیکونه او توافقنامې ولرو چې دغه مجلسونه موږ له تېرو 6 میاشتو راهیسې شروع کړي چې دلته د ټرانسفارمرو د بسته‌بندۍ او د سمارټ میټرو د بسته‌بندیو د جوړېدو خپلې فابریکې باید ولرو او هغه به له یو خارجي داسې فابریکې سره چې هغوی په دې برخه کې تجربه لري، په دې برخه کې عملا په کلونو کار کړی وي، هغوی سره به مخکې ځو چې څو ورځې مخکې هم موږ دغسې یو مجلس درلوده. همدارنګه د لښکرګاه سبسټیشن کې موږ یو لړ تغیرات راوستل چې دغه تغیرات د دې باعث شول چې مخکې په لښکرګاه او قندهار کې پارچاوۍ ډېرې زیاتې وي،
خو الحمدلله اوس هغه پارچاوی چې هغه د ولټیج ډراپ یا ضعیفه کېدل بل د ولټیج لوېدل بل اوس هغسې نه ده او په دې باندې به انشاءالله لا هم موږ نور کوشش کوو چې لا هم وضعیت سم سي. دوه ډېر لوی سبسټیشنونه چې یو په قندهار کې او بل په زابل کې، همدارنګه بخښنه غواړم 5 لوی سبسټیشنونه دي چې غزني په قره باغ کې دي، مقر کې دي، او یو بل سبسټیشن په شاجوی کې ده. د دغو دو اولو سبسټیشنونو چې په قندهار او زابل کې، زابل مرکز قلات کې دي، د دې عملاً چارې شروع سوې چې د برېښنا شرکت په خپله بودیجه چې شاوخوا تقریبا 7 میلیونه ډالره په دې باندې مصارف راځي چې دا نیمګړي سبسټیشنونو او د تیرې ادارې پر مهال باندې موږ ته په میراث پاته چې اوس د قندهار د سبسټیشن چارې 90% پای ته رسېدلي دي او د قلات د سبسټیشن چارې هم تر ډېره حده پورې مخکې تللي. تاسو پوهیږئ چې موږ په کجکي کې یو د اوبو بند لرو او هلته تقریبا 152 میګاواټه ظرفیت لري، خو متاسفانه د برېښنایي شبکې د معیاري شبکې د نشتون او د معیاري لیږدمزو د نشتون له امله موږ دا ټول نسو جذبولی. خو اوس الحمدلله موږ له کجکي څخه یو لاین چې 110 کیلو وټ لاین د قندهار ته چې چارې ډېرې په تیزۍ سره روانې دي او تر ډېره حده بشپړې شوي دي، او دا لاین چې کله قندهار ته راورسیږي موږ به 80 میګاواټه نور برېښنا هم قندهار ته انتقال کو او هلته به د صنعتکارانو او د خلکو ستونزې ورسره حل سي. دوه نور کوچني بندونه چې یو په پنجشیر کې د پارندې بندو او بل په ګریش کې د ګریشک بندو چې د دې چارې د کابل د ادارې پر مهال نیمګړې پاتې وې، د برېښنا شرکت په خپلو پیسو باندې دغه چارې الحمدلله بشپړې کړي دي چې اوس د ټیسټ او کمیشنینګ چارې پر مخ روانې دي او 99.5% د دواړو بندونو چې 6 میګاواټه او 4 میګاواټه ظرفیتونه لري او په دې باندې به تقریبا موږ 10,000 کورنیو ته برېښنا ورسو. چارې بشپړې شوي چې په نږدې راتلونکي کې به دا هم افتتاح شي. د دې ترڅنګ مونږ کوښښ شروع کړی چې د هیواد په سطحه هغو ولسوالیو ته چې په 6 کیلو ولټ لاین کې دوی ته برق ورکول سوی هغه 6 کیلو ولټ ته واړو. دا معلومه خبر ده چې دا به زیاتې پیسو ته اړتیا لري، خو برېښنا شرکت دغه مسؤلیت خپل بللی او اوس عملا په ننګرهار کې، په مزار کې، په نورو لویو ولایتونو، کوچنیو ولایتونو کې دغه چارې روانې دي چې مونږ به 6 کیلو ولټ 20 کیلو ولټ اړو تر څو د 6 میګاواټه 7 میګاواټه په ځای باندې دغه لاین 20 میګاواټه 25 میګاواټه برېښنا انتقال کی او ولټیج هم قوي سي ورسره، نو خلکو ته به سهولت وي او ډېرو خلکو ته به برېښنا ورسوو. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې موږ او تاسو ډېرې ستونزې د ولټیج اوس هم لرو او مخکې مو هم درلودې. د دغه ولټیج د کمیدو په خاطر باندې موږ غواړو چې د البته په همیشه بهار سبسټیشن د ننګرهار کې مونږ هلته یو لړ تخنیکی تغییرات افتتاح کړل چې 80 میلیونه افغانۍ تقریبا په هغه باندې مصارف راځي او عملا چارې روانې دي. په راتلونکي 4-5 میاشتو کې بشپړېږي او بیا به په ننګرهار کې د ولټیج ستونزه ان شاء الله سي نه وي.